سلامونه. انسانان ولې خوب ویني؟ آیا حیوانات هم خوب ویني؟ انسانان چې خوب ویني په کوم حالت کې ویني؟ خوب د انسان له ژوند سره څه تړاو لري؟ له انسان نه پرته نور حیوانات که خوب ویني په کوم حالت کې ویني؟ خوب لیدل د موږ تاسو په ژوند کې څومره اهمیت لري؟ نن مو عنوان ده انسانان ولې او څرنګه خوب ویني؟ آیا حیوانات هم خوب ویني؟ راوستو اول دې ته چې خوب لیدل چې کله الله تعالی دا خلقت پیدا کړی ده، نړۍ پیدا کړې ده، جهان پیدا کړی ده، په دې کې انسانان دي، حیوانات دي، خزندګان دي، مرغان دي، ماهیان دي چې ذوحیاتین ورته وایي. راوستو دې ته چې خوب لیدل د اسلام له نظره، خوب د اسلام له نظره الله تعالی په قرآن کریم کې خوب لیدلو ته اشاره کړې ده، ملایکو ته یې ویلي دي چې همداسې کله چې انسانان کوم نیک عمل کوي د غوا تعبیر ته یې اشاره کړې ده. او خوب لیدل په احادیثو باندې هم ثابت ده چې رسول الله مبارک ویلي دي چې کله تاسو ښه خوب وینئ چې هغه روحاني خوب وي، صالح خوب ده. د اسلام نظر په درې ډوله ده: صالح خوب یعنې ښه خوب، دویم ده بد خوب، او دریم ده فکري او خیالي خوب. په احادیثو کې هم خوب ثابت ده. رسول الله مبارک ویلي دي چې کله تاسو صالح خوب یعنې ښه خوب وینئ، دا د الله تعالی له طرفه تاسو ته روحاني پیرزونې ده، هدایت ده، او تاسې کوشش وکړئ چې دا خپل ښه خوب نور خلکو ته بیان کړئ. همدارنګه حدیث شریف کې هدایت شوی ده چې کله تاسو بد خوب وینئ، بد خوب مرجع له کوم ځای نه شروع کېږي، هغه وسواسي شیطاني خوبونه دي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه خوب چاته ونه وایئ، ځان سره یې پټ کړئ. دریم عادي خوبونه دي چې هغه ته موږ تاسو فکري او خیالي خوبونه وایو. خوب اصلا د انسانانو یا د حیواناتو د ورځنیو چارو د پرمخ بیولو نه وروسته د دغه انعکاس ده یا د دغه څرګندونه ده چې دوی په خپل د خوب په حالت کې همدغه بعضې هغه اعمال چې دوی نن کړي وي یا پخوا کړي وي یا د ننو اعمالو کومه اړیکه له آینده اعمالو سره دوی په نظر کې ویني یا په باره کې فکر کوي، نو بیا خوب ویني او خوب بیرته همدغه موضوعات سره تړي ورغکي. خوب لیدل لکه څنګه چې د اسلام له نظره هغه تشریف چې نو واقعیت د خوب لیدل شته، همدارنګه به راسو د ساینس له نظره به خوب هغه کوشش. ساینس په خوب په باره کې څه وایي؟ ساینس وایي چې خوب خپله د مغزونو یا د ذهن د فعالیت یو عمده برخه ده، او ساینس خپله د خوب هغه ګټې په دریو هغه باندې تقسیم کړي دي. یو چې ده ورته وایي د خوب چې کله موږ تاسو خوب وینو دغه د حافظې تنظیم کې ډېره مرسته کوي، او دویم ته اشاره کړې ده چې د احساساتو تنظیم، او دریم ته اشاره کړې ده د مغزونو د فعالیت دوام، د مغز د فعالیت دوام. ساینس دا ثابته کړې ده چې کله انسانان خوب ویني، حافظه ورسره تنظیمیږي، پخوانۍ میموري له اوسنیو سره او له آینده سره ورسره کمباین کوي، د احساساتو تنظیم کوي چې مثلا ژړا، خندا، زړه بدېدل، زړه خوشحالېدل یا ایموشنل اکټیویټي چې ورته وایي هغه په دغه کې تقویه کېږي. دریم د مغزونو د فعالیت دوام ده. کله چې د انسان مغز یا ذهن جوړ وي هغه به طبعا خوب ویني. دا خوب لیدل خپله د انسان د ذهن او د مغز د جوړښت یا د ښه فعالیت نمایندګي کوي. که چېرته د یو چا ذهن صحیح کارونه کوي هغه خوب نشي لیدلی. او راوستو دې ته چې اوس لکه څنګه چې د ایج اف ډیټا ورته وایي، یعنې د هغه عصر ده، د معلوماتو یا د ډیټا عصر ده، انسان په خپل هنر باندې ټکنالوژي ته دومره پرمختګ ورکړی ده چې د انسان په ژوند کې تر 50% پورې بعضې تصمیم نیونکي مرحلې هم AI ته یا آرټیفیشل انټلیجنس ته ورننویستلي دي. ولې بیا هم هغه څه چې الله تعالی خلقت کړی ده، لکه انسان یې پیدا کړی ده، حیوانات پیدا کړي دي، هغسې ټکنالوژي نشي کولی چې یو غټ چلنج د خوب لیدل دي.
خوب لیدل د ټکنالوژي په مټ باندې هیڅ امکان نه لري، ولې دا چاره یوازې الله تعالی خپل ځان ته منحصر داسې هغه کړی ده چې له لیدلي خلقت نه پرته بل څوک دا شی نشي جوړولی. همدارنګه به راسو د فلسفي له نظره خوب لیدل څه هغه لري، حکمت لري. فلسفي له نظره د فلسفي له نظره ډېر زیات پوهان دي. زه به یوازې د 2 نفرو نوم واخلم چې فروید ورته وایي. تاسو کولی شئ د نوم سرچ کړئ، ډېر مشهور ده. فروید وایي چې خوب د انسانانو د ناخودآګاه ذهن، چې موږ تاسو په پخوانۍ ویډیو کې په دې باندې خبرې کړو چې د انسان ذهن یو کانشس برین ده، یو انکانشس برین ده. د انکانشس برین یو عمده فعالیت ده، د ده هغه پټې هیلې دي چې دی په اړه یا په باره کې فکر کوي او هغو ته یا خوشحالېږي یا ورته رنځېږي یا ورته ځورېږي. دا فروید دا په دې مفکوره ده، په دې نظر ده. همدارنګه د جونګ په نامه باندې بل فیلسوف ویلي دي چې خوب د سلف یعنی د خپل ځان نفس ورته وایي، د نفس لپاره مهم روحاني چې لري پیغامونه لري. د فلسفي له نظر هم تشریح شو. اوس به راسو مخکې دې ته چې د خوب لیدلو په هغه مکمل دوراني حالت باندې خبرې وکړو. یو وارې به راسو دې ته چې خوب چې کله موږ تاسو خوب کوو، خوب کومې مرحلې لري؟ خوب 5 مرحلې لري. د خوب مرحلې 5 دي. یو ته یې وایي NRM 1. صحیح ده؟ په دې کې NREM 1 کې یعنی نن ریپیډ آی مومنت، دا خوب چې کله موږ تاسو سر په بالښت کېږدو عموما له 5 دقیقو نه تر 10 دقیقو پورې دا وخت نیسي تر څو انسان کرا ورته هغسې ده کې مغز ارامېږي او د زړه ضربان کمیږي. دویم خوب چې ده هغه ته NREM 2 وایي. دا خوب عموما له 20 نه تر 30 دقیقو پورې وي او په دې کې څه کېږي؟ په دې کې مغز ارامېږي او د زړه ضربان کمیږي، ورسره ځان کرا اعصاب خپل هغه ته ځان اماده کوي چې ارامتیا ومومي. دریم مرحله د خوب چې ده NREM 3 ورته وایي. دا خوب عموما د شپې له اولې نیمایي په وروستۍ برخه کې صورت مومي او په دې کې څه کوي؟ انسان هغه خپل هغه حالت ته ځي، ذهن او د زړه حرکات بیخي ډېر کمیږي، ورو کېږي او انسان یو داسې حالت ته ځي چې په هغه کې ځان نور خپل ارامتیا لپاره ذهن هغه برابري او ارامتیا کوي او دا دې ته موږ تاسو ژور خوب هم ویلی شو. دا هغه خوب ده چې کله موږ تاسو ګوره که په داسې حالت کې راجګ شوي نو ډېر زیات ستړیا احساس کوو، موږ تاسې خفه یو چې ولې چا راجګ کړل. څلورمه مرحله د خوب چې ده NREM 4 ورته وایي. دا هغه مرحله ده چې په دې کې د انسان د بدن فزیکي جوړښت بیرته صورت مومي، لکه وایټ بلډ سیل، ریډ بلډ سیل او بعضې کوم پلازما د وینې چې ده دا ځان ته هغه کوي. کوم وینې چې مثلا په غږي کې مریضیانې وي یا مثلا ناهنجاري وي، هغه خپله په همدغه حالت کې جوړېږي په دغه کې. ځکه دا خوب دومره مهم ده چې موږ تاسو د ځان امیونټي سیستم کله چې انسان ژور خوب ته لاړ نه شي هغه نه فعالېږي، کله چې ته ویده نه شي هغه نه فعالېږي، تا حجرو ترمیم بیرته صورت نه شي نیولی. دومره اهمیت زیات لري د موږ تاسې په ژوند کې خوب. نو دا څلورمه مرحله چې په دې کې د انسان ټول هغه د بدن فزیکي فعالیتونه، ناروغیانې دا شونه تنظیمېږي. بل ته 5مه یا اخري مرحله چې ده هغه ته بیا N ور نه لري، یوازې R ده، REM. دې ته وایي ریپیډ آی مومنت. څه معنا یعنې په منظم ډول باندې د سترګو حرکات. کله چې یو انسان خوب ویني تاسې ورته متوجه یې، هغه د سترګو حرکات هم ورسره کوي، سترګې ورسره رپېږي او رقم ورسره پوري، ځکه دا سترګې بیرته له اعصابو سره هغه دي ورسره ټچ دي. نو چې هلته اعصاب د خوب یو میموري پخوانۍ را یادوي یا د آینده باره کې فکر کوي، نو سترګو سره دا کنکشن شته او سترګې هم په دې حالت کې ریپیډ مومنت کوي، یعنې ریپیډ آی مومنت. دا
په دغه دوره کې موږ تاسې خوب وینو، په بل وخت کې نه وینو، نه په دې کې نه په دې کې نه په دې کې نه په یوازې په دې کې کولی شو. او دا هغه مرحله ده چې دا دغه دوه مرحلې چې دي، یوه دا او یوه دا د ماشومانو ډېر زیات خوښېږي. او ماشوم هم ډېره جالبه ده، ماشوم هم همدارنګه خوب ویني. حتی تر دې پورې خو د ماشوم خوب چې ده بیا تر د غټانو د بالغانو له خوب سره ډېر زیات فرق لري. مثلا غټان د تصمیم نیونکي حالت په باره کې هم خوب ویني، یا د پخوانیو د ترسره شویو مثلا د یو غټې ګناه، یا مثلا د یو داسې یو کار چې هغه د بل چا د خفګان یا د هغه زړه بدوالي سبب ګرځي، د هغه په باره کې هم خوب ویني. یا داسې حالتونه چې هغه احساساتي وي، په خوب کې دی ژاړي یا خاندي. ولې ماشوم بیا برعکس داسې خوب نه ویني. ماشوم له داسې خوبونه ویني چې هغه په ډېر ساده یعنې بڼه ډېره پیشرفته نه وي. مثلا دی کیدای شي د رنګونو تفکیک وکړي په خوب کې، د خوراکونو تفکیک وکړي، کوم شي خوند ورکړي هماغه شی کیدای شي سبا هم غواړي، یا کوم شی چې په دې لذت یا د ژبې ذایقه یې صحیح نه وه، کیدای شي سبا ته دی هغه خوب کې ویني چې ویې نه غواړم. یا مثلا که بعضې شکلونه دوی د ونې د حیواناتو لکه پشکې ویني، یا سپی ویني، یا کوم بل شی ویني، یا موټر ویني، د هغو باره کې ابتدایي خوب ویني. همدارنګه ساینس ثابته کړې ده چې جنین یعنې د مور په نس کې ماشوم د تکثر د اولې هفتې نه نیولې تر اوومې هفتې پورې د حمل یا د حمل په دوران کې دوی هم خوب ویني. خو د دوی د خوب بڼه د بالغ او د ماشوم نه پرتله بیخي ډېر زیات ابتدایي ده. مثلا دوی چې هغه د لمس حس ده، چې مثلا د مور په ځان باندې چې مثلا که تودوخه ډېره وي دی باره کې خوب ویني، یا مثلا په هغه کې یخ ډېر وي، یا مثلا مور خفه وي، د هغې موډ یا حالت داسې وي چې هغه په ده باندې هم تاثیر لري. نو په دغو شیانو باره کې دی خوب ویني. عموما چې مور کله فعالیت کوي دی آرام کوي، او کله چې مور آرام کوي دا بیا فعالیت کوي، خوځېږي. د خوځېدا لاملونه په الټراساونډ کې ساینس ثابته کړې چې ماشومان تر 8 هفتو پورې د مور په نس کې یا په رحم کې خوب ویني. اوس به راسو دې ته چې ښه موږ تاسو په دې باندې اوس معلومات سره شریک کړل چې خوب موږ تاسو په کوم حالت کې وینو او څومره وینو. او خوب عموما 90 دقیقې، هر 90 دقیقې وروسته موږ تاسې خوب هغه کولی شو تکراري حالت ته تللی شي، تر څو پورې چې انسان خپله نه ایجک شي او یا بل چا نه ایجک کړي. به راسو دې ته آیا نور له انسان پرته نور حیوانات هم خوب ویني؟ بلې نور حیوانات هم خوب ویني. مثلا پیشو ده، دا خوب ویني. سپی ده، دا خوب ویني. اس ده، دا خوب ویني. مرغان دي، دا خوب ویني. ساینس ثابته کړې ده چې دا خوب ویني. حتی موږکان دي، موږکان خوب ویني. هغه داسې خوب ویني چې نن یې کومه لاره پیدا کړې ده د خوراک لپاره، په هماغه خوب دی بیا ویني چې سبا ته دغه لاره بیا څنګه تنظیم کړي یا دې نه بله ښه لاره پیدا کړي. حتی د دوی په خوبونو کې د انسان له خوب سره ډېر زیات توپیر دا ده چې مثلا هغه د سپی ده عموما له 4 ساعته نیولې تر 8 ساعته پورې خوب کوي په وقفه‌يي ډول باندې. اس ته مثلا 4 ساعته خوب کوي. مرغان دي، داسې مرغان دي مثلا د پرواز کولو په حالت کې هم دوی خوب کوي، یو څه ارام کوي ذهن یې. او داسې هغه شته مثلا لکه وزه، یا مثلا غوا، یا نور دغسې حیوانات، دوی حتی نیم ذهن خوب کوي، نیم بیداره وي. د دې لپاره چې د ښکار د الله تعالی داسې یو خلقت ده، داسې یو د الله تعالی شان ده چې دا موجودات یې په داسې کټګوریو باندې هر رقم هغه ته ورته د هغه د ځان سره مطابق، د هغه د ژوند سره مطابق ذهن یې ورته جوړ کړی ده. مثلا وزه ده، یا مثلا هوسۍ ده، یا دوی په ځنګل کې دي او عموما د ښکار د هغه لاندې دي چې کیدای شي هره لحظه ممکن ښکار پرې وشي او دوی د ژوند تلف شي. یو دوی نیمایي ذهن داسې حالتونو سره مواجه کېږي چې خوب کوي او نیمایي بیداره وي، یا داسې حالتونه نور ډېر زیات دي. نو دا د خوب په باره کې معلومات که په دې هکله کوم نظر لرئ کولی شئ د کمنټ لارې موږ سره شریک کړئ. ډېره مننه.